د مکریانونو د اوسیدونکو لپاره د څښاک اوبو د څاګانو د کیندنو پروژه پرانیستل شوه. په همدې موخه د مکریانونو د تدویر ساتنې او څارنې دولتي شرکت په تالار کې غونډه جوړه شوې وه چې پکې د دولتي شرکتونو عملیاتي او فني مرستیال انجینر محمد مجاهد انصار، د کوار موسسې استازي انجینر حبیب الرحمن حیدر، د مکریانونو د تدویر ساتنې او څارنې شرکت رئیس غلام عمر عبدالله، د مکریانونو د خلکو استازي محمد شیرزاد او یو شمېر رسنیو ګډون کړی وو. په پیل کې د دولتي شرکتونو فني او عملیاتي مرستیال خبرې وکړې او ویل چې د څښاک اوبو د څاګانو د کیندنو دغه پروژه د مکریانونو درنو اوسیدونکو لپاره د ښو خدمتونو وړاندې کولو په موخه په لاره اچول شوې ده چې په ګټې اخیستنې سره به یې د مکریانو د اوسیدونکو د څښاک اوبو د کمښت ستونزې حل شي. نوموړي د دې پروژې د لګښت او مالي ملاتړ په تړاو معلومات ورکړل او زیاته یې کړه. د یونیسف محترم دفتر او د کار محترم دفتر په هماهنګۍ په دو بخش کې تقریبا 15,000 کورنیو ته د حفظ الصحې ټریننګ هم په نظر کې نیول شوی او 15,000 د حفظ الصحې بستې چې تقریبا 11 کلمه مواد به وي کې هغه هم شامل دي چې څو د مکریانو خلکو ته دا وویشل شي. انجینر محمد مجاهد انصار یادونه وکړه چې د مکریانو د اوسیدونکو لپاره د څښاک پاک اوبو برابرولو ترڅنګ د حفظ الصحې د پلي لارې د ترمیم، د شنو ساحو د ساتنې، د مرکز ګرمیو ترمیمول، د تصفیه فعالول او د کانالیزاسیون تخلیه یاد شرکت له ستراتیژیکو موخو څخه دی او دوی به په دې برخه کې خپلې هڅې جاري وساتي. د کوار موسسې استازي حبیب الرحمن حیدر وویل چې دغه پروژه په دوه برخو چې د څښاک اوبو برابرولو او حفظ الصحې برخه ده ویشل شوې ده چې په 3 میاشتو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. نوموړي وویل کوار موسسه په دې بخش کې تعهد لري چې دا کومه پروژه موږ چې اوس تطبیقوو د دغه ټول معلومات له محترم شرکت سره هم شریک شوي دي، د اقتصاد وزارت سره هم شریک شوي دي. موږ دغه مربوطه شرکتونه چې معاون صاحب یاداوري وکړه چې په هغه کې شکتي، افغان میډال او سټیټ وایډ دي، د هغه بیوکیو چې موږ دوی سره امضا کړی ده او تعهد مو کړی ده، د همغه پر اساس انشاءالله موږ هغه ټول تعهدات خپل ژمن یو او هیڅ کوتاهي او کمی په هغه کې د منلو وړ نه ده. موږ د مکریانو د تدویر ساتنې او څارنې شرکت رئیس غلام عمر عبدالله د یونیسف له ادارې او کوار موسسې څخه د دوی د بشرپالو مرستو ترسره کولو له امله د مننې او قدردانۍ ترڅنګ وویل چې دوی د اوبو د ښه مدیریت، د سړکونو او مرکز ګرمیو د ترمیمولو لپاره منظم پلانونه لري چې ډیر ژر به په عملي توګه پیل شي. په هر برخه د لپاره موږ که د ترمیماتو برخه وه، که د سیستم د تجدید برخه وه، که د پرسونل د کاپیسیټي بلډینګ یا د ظرفیت جوړونې برخه وه، د هغې دپاره پلانونه جوړ کړل. الحمدلله موږ اوس په تخنیکي برخه کې تر ډېره حده پورې تخنیکي او هغه مسلکي کسان په دندو ګمارلي دي. انشاءالله هغه نتیجه هم موږ ترلاسه کړې ده. د یادونې وړ ده چې د مکریانونو اوسیدونکو د یادې پروژې په لاره اچول یو ګټور ګام وباله او د مننې ترڅنګ یې د هر ډول همکارۍ پوره ډاډ ورکړ.